له تېروتنو وېرېدل تا ژغوري نه بلکې تا محدودوي. دا ویره تا دې ته اړباسي چې د ژوند پر غاړه ودرېږې، ژوند تېرېدونکی وګورې، خو د هغه د تجربه کولو جرأت ونه کړې. ته فکر کوې چې په دې رقم به ته خوندي پاتې سې، خو په حقیقت کې به ته تر هغه ډېر څه له لاسه ورکړې کوم چې ته یې تصور کوې. تېروتنه ستا دښمنه نه ده، بلکې دا ستا د سمې لارې پټه لارښوونکې ده. هره تجربه چې تا د ویرې له امله پرېښې ده په اصل کې یو ځنډېدلی درس دی چې وروسته به دې وخت مجبور کړي چې په لا سخت ډول یې زده کړي. هیڅوک د ثابت پاتې کېدو له لارې منزل ته نه رسېږي او هیڅوک له کړاو پرته نه پخېږي. د لوېدو او بیا راپاڅېدو ترمنځ همغه کیسه زېږي چې د ویلو وړ وي. نو ځکه له دې مه وېرېږه چې تېروتنه وکړې، ځکه تېروتنه د ژوند یوه طبیعي برخه ده. اصلي ویره باید دا وي چې انسان دومره محتاط او وېرېدلی ژوند وکړي چې هر ګام یې د احتیاط تر څار لاندې وي. په داسې حالت کې که څه هم ته ځان خوندي وساتې، خو په حقیقت کې ژوند نه کوې بلکې یوازې د ځان ژغورلو هڅه کوې.